ډیر کرته خلق وای ما باندې د رزق تنګي راله دا د ګناهونو د وجې نه اکثر راځي ګناهونه ډیر شي نو هغې د وجې نه بې برکتۍ راشي رزق کې تنګي راشي د الله نه یریږه او د مونځ اهتمام کوه بس الله به درله د داسې ځای نه رزق درکوي چې ګمان به دې نو الله وی دی له به زه په دنیا کې حسن ښکلی جن ورکم دنیا کې به ورله فتح ورکوم غنیمت به ورګټي جنگ به وګټي غنیمت به میلو شي زما امداد به وي ورسره او ولدار الاخرت خیر و خامخا ګورې کور د آخرت ډیر غوره دی الله وی که دنیا ډیره ښه شي که نه خو کور د آخرت ته خو نه رسي ګورې هغه ډیر غوره دی ځان له سوچ د آخرت د کور کوم ولنعم دار المتقین الله وی خامخا ډیر ښه کور دی د متقیانو ډیر ښه کور دی د متقیانو د جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالي دنیا کې کته هر څومره ځان له جنت جوړ کې او باغ جوړ کې خو همیشه نه دی او جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالي دي یدخلونها چې داخلیږي به دوی هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه باغونه به او د لاندې به تې نهرونه بهیږي دنیا کې څومره خوند کوي چې د لاندې ولی بهیږي او د پاسه پې د بنده بنګلۍ د جنت بنګلې به داسې لهم فیها ما یشاؤون د دې دپاره به په دې جنت کې هغه څه چې دی غواړي چې څه غواړي هغه به جنت کې دی ته میلاویږي چې څه غواړي نو د دې نه بل د خوشحالۍ ځای شته دی چې زړه کې دې څه راځي نو هغه به درته میلاویږي چې څه خواهش راشي حدیث مبارک کې راځي یو حدیث کی ذکر کړی دی ابن کثیر دا حدیث نقل کړی دی چې په جنت کې به یو ورځ په مجلس د جنتیانو باندې تیر شي یو ورځ به پکې داسې په جنتیانو راشي چې څوک به د څه څیز خواهش وکړي نو د هغې باران به پرې راوري داسې ورځ به هم په جنت کې راځي چې د څه شي خواهش وکړي د هغې به پرې باران راورېږي باران زړه دې څه وغواړي هغه به در باندې راووري وایي تر دې پورې چې یو جنتي به ووایي چې په ما باندې د کواعبو یعنی د ځوانانو امزولو جینکو باران ووروه د همزولو جینکو باران چې زما په منګي حدیث مبارک کې راځي په هغې به هم الله باران راوکړي د همزولو جینکو باران به پرې راوورېږي اللهم ارزقنا د جنت داسې نعمتونه دي د همزولو جینکو بارانونه به پکې هم راورېږي چې زړه کې دې راشي داسې ښکلی ځای دی داسې ښکلی ځای دی ځکه الله وایي فلنعم دار المتقین متقیانو تاسو دپاره ډېر ښه کور دا بعضې اسې خلق بې پیدې سوالات کوي څوک وایي جنت کې به دا یې او دا به یې او دا به یې داسې اسې فضول سوالات څوک وایي مرچکې به پکې داسې فضول خبرې دي مولانا سرفراز خان صاحبدر صاحب رحمت الله علینا یو کس تپوس وکړ حضرت قرآن کې الله وایي چې په جنت کې څه غواړي هغه به یي نو په جنت کې به چیلم یي چیلم سړی چې چیلم سکي وي دا به پکې هغه ورته وی په جنت کې به چیلم یي خو آگ لینے کے لیے جہنم جائے گا وی لکه د چیلم د پاره خو اور پکار دی او د اور د پاره به جهنم ته ځي اور به له د جهنم نه راوړي نو مطلب یې دا چې په جنت کې به چیلم نه ځکه هغې له اور پکار دی نو دا اسې بې ځایه سوالات لکه څوک وایي د جنتیانو ژبه چې دا هغه عربي ده نو یاره چې وي د جهنمیانو ژبه به څه دا تپوس مولانا سرفراز خان صاحبدر صاحب رحمت الله علیه هم کس کړی هغه ورته ګپ کې جواب ورکړی و وی د جهنمیانو ژبه چې دا جهنمیوں کا زبان پشتو ہے
لیکن یہ روایت ضعیف ہے. وی د جهنميانو جبه چې دغه پښتو ده نو چې سړی تپوس کېږي بیا به خلک داسې جواب ورکوي دا بعضې تپوسونه هسې بې ځایه وي. بس جنت کې چې د سړه غواړي الله به درله هغه درکوي. لهم ما فیها ما یشاؤون کذلک یجزی الله المتقین. دغه شان بدله ورکوي الله متقیانو ته. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکتو چې وفات کوي دی لره فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک چې فرشتي تینا روح علی. یقولون سلام علیکم. فرشتي به ورته وایي سلام علیکم پتاسو دی سلام. د مؤمن نه چې کله ملک الموت د مؤمن روح قبض کولو تراشي د ټولو نه اول به ورته سلام وکړي السلام علیک یا ولی الله. اے ولی د الله پتا دی سلام اے ولی د الله. بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام چې الله پتا سلام وایي. د بختور خلقی رحمت علی اول به ورته وایي پتا دی سلام اے د الله ولی. بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام الله پتا باندې سلام وایي. د هغې نه پس پتې نه بیا روح چې دی هغه قبض شي. علما وایي دا خطاب دی روحونو ته کېږي د وفات په وخت کې لکه څنګه چې د وفات نه وروستو د کافر روح جهنم ته ځي نو دغه او د کافر بدن ته د روح په واسطې سره تکلیف رسي نو دغه شان د مؤمنانو روح په جنت ته ځي او د هغه بدن ته به هم د روح په واسطې سره خوشحالي رسي. او د دې وجې نه قبر ته باغیچه ویلی شوې ده القبر روضة من ریاض الجنه. دا د جنت د باغیچو نه یا یوه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کند. فرمایي وقیل للذین چې اویلی شي هغې کسانو ته اتقو چې ځانې ساتلی دی د شرک نه ماذا انزل ربکم څه نازل کړي دی رب ستاسو نو قالو دی وایي خیرا چې خیر یې نازل کړي للذین احسنوا د هغې کسانو دپاره چې نیکي کړې ده فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتن ښه ژوند دی ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت ډیر غوره دی ولنعم دار المتقین او ډیر ښه دی کور د متقیانو. جنات عدن چې هغه جنتونه دي د همیشوالي یدخلونها داخلیږي به دوی هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه لهم فیها ما یشاؤون د دې دپاره به په دې کې هغه څه چې دي غواړي کذلک یجزی الله المتقین دغه شان بدله ورکوي الله پاک متقیانو ته. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکتو چې وفات کوي دوی لره فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک نه یقولون وای بدی ته سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی ادخلوا الجنت داخل شي جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو به کولو